شوردشه د سپین وام طرف نه یو بچی ټلیفون ورته وکړو وی چې مولوي صاحب زموږ زړه ډېر غواړي چې مونږ الله عالم محافظ جوړ کړي او مولوي صاحب زه د مېر پلور نه ډېره مطالبه کوم مدرسې ته مې ګډ کړي وی چې خو پلور مې انکار کوي چې نه نه سکول ته سپرېږده مدرسې جماعتي نه ملول کیمه داسې تنخې دي وی چې مولوي صاحب چېرې داسې وظیفه ورته وشه چې زه د پلور ته وکړو چې الله یې زړه بدل کړي عزتمند زه تاسو نه د دغې خبرې مطالبه کوم چې خپل بل بچی ته سیخ ماحول ورکا غلط ماحول دی ورک چې دا سوچونه کې چې الله یې مو معاف کړي دې مو خپل قبر دا وې د خپل قبر دا الله رسول فرمای الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خبردار هر یو د توسه نشپیندا د هر یو د توسه نشپیندا د توسه نه د خپل رامې پښتنه کېږي ته د کیر مشرې ته د واکو د اختیار چشتان یې ته د خپل بل بچي د علم د پورا فیصله کوي شي چې دغه نه د عالمون جوړ شي دغه نه د حافظون د قران جوړ شي دغه نه د الله جوړ شي دغه نه د تبلیغ جوړ شي او غلطه فیصله کوي شي چې د طرف ته دا نسی ثبوت خیال دا غلطه فیصله دې کړي ته په دا باندې خلاص یې ریزه ته باندې 75% پښتونو دغه نه ډارېږي چې بل بچیان نه عالمون حافظون جوړ شي عالم جوړ شي دا خوري دی 15000 10,000 خټوله تنخواه دو به دې د وجه نه ډېر مشران سرینا منجای چې بچیان مې د مدرسې ته نسی زیغه ته دا خبره ډېر په درد سره کوم ته نن سر منجولای چې بچای مې د مدرسې ته نسی بچی مې د مدرسې ته نسی دا بچای دې چې سبوت ډاکو جوړ شي دا چې قاتل او چې اورګار جوړ شي دا چې د چا وینا اوچ شي دا الله په ذات مې د قسمي قبر ته زیر در رسېږي تو سر منجولا او کني دغه بچی نه عالم جوړې دی دغه نه مفتی جوړې دی دغه نه قاری جوړې دی دغه نه د خلک اصلاح کوین کا بزرگ جوړې دی دغه نه تبلیغي جوړې دی دغه مدرسې چلا ولا دغه مرکزینه آباد کړی وا تو سر منجولا او چې دین پلا پیسې نشتا دنیا پلا زیر کوا دې طرف تل یار تور تشالی وا پدا باندې ته معاف نشي رب کائنات عدل لرته عدل کوا د مشکل معاشره د ظلم نه ډاکا دو الله رب العالمین د انصاف او د عدل نه غوړي عدل کوا انصاف کوا مش په ظلم باندې لاګیای رب کائنات فرمای بل مسلمان ته دوکا ما ور کوا مش دوکه باز جوړ شي رب کائنات فرمای چې تاسو یو بل مولینا پنا حق سره ما خلیه یو بل په مال باندې ډاکا ما چاهیے مش یو بل مول ته بناور جوړای خیلاور پیسے په زیر باندې ای قانون په زیر باندې ای رواج په زیر باندې عزت باندې دا یو خبره تاسو په نوټس شروع وکړه الله رسول صحابه ته چې صحابه سده الله نبی دی الله باندې تاسو متفای سلام وروړي تاسو په ما باندې معاملات وي یو سړی خبره خښلې تیرای په خښلې انداز ابل خبره ریغه نشي تیروي به زوی چې دا چا خبره ریغه تیرا کړه دا په حق دا حق وخل اخته ورک چې ته په حق ده تو دا الله رسول ورته فرمایي خدا وری غور سره وری دا حق ته ونه و مو الله رسول دا حق دیر کو و تو ونه زون په دا خبر کا چې د مې د جهنم ټوکړه در بیل کړلا بنان سبو د رواج پوشو او تو تا پتا دو چې مونږ دا به دا حق ته تو د پورا جایز دا عدالت شه د کیس وګټو منی اور چي چې کیس یو وګټو عدالت ته دنیا عدالت او قانون حق ته تو نه دا د سلور فیصله کړی به تو ځون ته جواز غنا شریعت یې چې فیصله کیا او تو ته پتا چې دا حق ته مون نه دا د بل ملګری دا یا چا سره ما ميلادو الله رسول فرمای چې دا مې جهنم ټوکړه در بیل کړه الله وی به حیاي ما کوي زنا طرف تماسي میش کو ملوت په به حیاي شو ورسته پرېښه دا کو قران باندې مې کیمزه ش عمل دا الله وی چې سوي سود ما کوي نو میش ټول نظام په سود باندې لاګیا دا رب کائنات قران مجید سے فرمائے زکات ادا کیے زکات مسلمان ته پتا نشته چې زکات څنګه را زکات شایدا څنګه وخت بعد وی د څنګه را فرض دا مسلمان ته د فرض پتا نشته د واجب پتا نشته د حرام پتا نشته به د قران عمل دا الله تعالی قران دې پورا دې د ذکر شدا پرې دوی چې مردا کې به ختم بسو کا یا دې پورا د چې بیمار جړې به اپ باندې دموا نادا الله دې پورا دې روچې د قران غوندې زندگی جوړه
دغه الله دې دې پورا دیرو چې بلتا ورسوا میردا د بیچاره نو کړه الله رسول فرمای ويزع به اخرین و دې قران دی وجنه کو مینا لون درسي چې عملی په قران نه لون دی ورسي عزت مند میش کا لون دی روغلی دې دې وجنه دا قرآن الله تعالی یو دستور حیات دیر کړه انسان الله په مزکا او په اسمان نه اشرف او مشرف پیدا کړه عزت مند په دنیا شه مصنوعي شي نه مشتو سي جوړ کړي موټر سایکل دا د لیپټاپ ته دا موبایل دا د دوی سره کاغذ وی چې دا سي استعمال وا د ټول کائنات نه چې الله افضل او اشرف انسان جوړ کړه دا غزي پرې راځي ورځي سده خوشای دا سه وخت راوا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله وی چې ګمان د صدا مو پیدا کړه عبث مې پیدا کړه سده خوشای دا سه وخت راوا وانكم الينا لا ترجعون او درافته ورسنه د زندگی حساب نه روکای سرانګې زندگی تیرو الله تعالی قران دې کړه چې دا سه تیروا نمیش په قران ځون پیګړه چې په داسې ته ځای دی نه چې اسیک نو په پیای هغه په لنځ دی ورسي چې هغه علما دي نو مې قران په نظر ویلا د چې سو په نیت یې تلاوت کوي انګريزونو ته مې انګريزي خو ورزدا کړلا په افسوس په دې خبره چې د رب کلام مې په نظرانو وی چې مې یې تلاوت کی نو دغه د پرمیشت سنیاتینا او په خوښه مې ده ان شاء الله د نن نه بعد چا نیت ته چې مې خپل بچي مدرسې ته ورګای ټول نیت ته عزت مندې کچره د خپل زندگی شویر کړل دغه خو یقیني اجر او ثواب ده او کته مړشلا ورسته د بل بچا دین دارشلا قبر ته راحت تر رسېږي تفسیر کبیر دا واقعا لیکلیه عیسی علیہ السلام په یو قبر تیرې د قبر شعذاب سو وخت په قبر روغی قبر باندې انوارات ورېږي عذاب لري شو دا د حیران شو او رابا د قبر چشتان کوم په عذاب شلی دلو ان خدای بند رحمتینا دی الله دنیا ته هونه درغلا راس چیرته او شي چې دا فیصله دی ویلې بدلې کړي الله پاک ورته چې عیسی دا سړی چې مړ شو دا ډېر ګناهګورو ته په حق شمو د عذاب فیصله وکړه د سده چې اول لیدلی زور ته په غوسه او ناراضو د عذاب فیصله او د سو اخبار وی چې د فقیر شه بچای پیدا شو ا بچای کېرول سترو چې شپه زدا کړه استوس ته وروست استو ورته چې بیا بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک عیسی علیہ السلام ته عیسی چې غوړی کی ماشوم بچی په وړا شبا په مزکا باندې مونوم رحمان یدو او مونوم رحیم یدو متحیار غل چې مزکه لون دې د پلور ته زسو هر کوم وی فیصله می بدل کړلې اصحاب له فیصله می بدل کړلې دا ګورا پلوري بچای لیدلانه دا سری اور رسید د چې شاندای او بچی د مدرسې ته ور کړ چې عالم حافظونه جوړي دغه وزیر نه در رسېږي د عزت مند صدقه جاریه وو په مارګ باندې و د سترګې پټي د مسلم شریف حدیث تا الله رسول فرمای اذا مات الانسان انقطع عنه عمله انسان چې مرشي عمل لمای بانشي الا من ثلاث طریقه صنع عمل لما نه باندې سیفتی پادره کا سنش اول الا من صدقه جاریه صدقه جاریه کوین کدوم ومن علم ينتفع به علمنا پوت د سیک پیدا دریام الله رسول سیک شلا دا غور سره وروي ومن ولد صالح يدعو له نیک صالح بچای دی چې پیدوي وا دعا در پښه کوي د خپلور عمر الله مل لما په مرګ یا نه باندې محدثین لیکلی دي چې د يدعو له قید احترازی نه ده دغه د معنا نه ده چې بچی داونه کول بیا معلومه باند بچای داو کوي نه کوي دیندار دي سی کول ده ته عمل لما الله نه باندې دغه پر چا نیت نه دي چې موږ د خپل بل بچن عالمون حافظون جوړ ده پر ټول نیت نه دي واخر دعوانا